الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن ربعي بن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت. كتاب رياض الصالحين يوصل سلوختم باب شروع باب په باره د اجازه غوښتلو کې او د هغې په ادبونو کې. په دې باب کې دریم نمبر حدیث دی. ربعي ابن حراش دا یو تابعی دی چې ربعي ابن حراش ابن جحش ابن عمر الکوفي التابعی دا یو تابعی دی د کوفی والاو نه دی او مشهور په ابو مریم باندې دی. دا وی حدثنا رجل من بني عامر ومونږ ته د بني عامرونه د یو سړي هغه مونږ ته حدیث بیانو انه استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا دغه سړي اجازه غوښتو د نبی صلی الله علیه وسلم نه وهو في بيت او د الله پیغمبر په کور کې وو. د الله پیغمبر په کور کې او د بني عامرونه دا یو سړی چې و دا ورغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازه وغوښتو. فقال دې سړی د الله پیغمبر ته ویل الج اې د الله پیغمبر آیا داخل شم اجازه شته؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لخادمه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خادمو دغه شان د نوکر ته ویله خدمتګار ته اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان. ای خادمه توزه دغه سړی توزه دا کوم سړی چې راغی د بني عامرونه او دې ته د اجازه د غوښتو هغه طریقه وخی او هغه د تعلیم ورکه اجازه د غوښتلو. فقل له دغه سړی ته ویوا قل السلام علیکم اوایا اول السلام علیکم اول سلام واچوا ادخل او داسوی وجای داخل شم اول سلام واچوا او دا غینه بعد یو چای داخل شم. د الله پیغمبر دی خادم ته لګی دا خبره خدا سړیم اوري. فسمعه الرجل دغه خبره دغه سړی واوریدله چې د الله پیغمبر کم تعلیم او خودنه دی خادم ته وکړه او خادم ته ویل چې سړی ته خودنه وکړه نو دا دی سړی دا خبره واوریدا. فقال نو اغي ویل السلام علیکم ادخل السلام علیکم ایا زه داخل شم اجازه شته؟ فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازه ورکو. فدخل نو سره داخل شو. یعنی روایت نه دا معلومیږي موږ تاسو ته چې هغه ادب او طریقه د اجازه وغوښتو یو ځای ته داخلي دلو اول به سره سلام واچي به اجازه دا به وغواړي. دا بل اخرنه روایت دی کلدا ابن الحنبل رضی الله عنه یو صحابي دی او دا د صفوان بن امیہ اغه رور د خود مور طرف رور دی یعنی مور کې سره شریک دی. یا ځینې علما ذکر کوي ودا کلده چې دی د سفیان بن امیہ دغه خوره کیږي د خوره دی. واقع داسې وجود خلرنا نقل کړي واقع داسې وجه صفوان امیہ چې نو اغه د شکارو کو چې د خپل د رور چې د مور کې سره شریک دی د کلده د فتح مکی کالو نو دیره څه خوراک ورکو ورته ویل چې تلاړ شو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا دا خوراک ویسه په شکل د تحفه باندې د الله پیغمبر خو تلاړ شه. نو دا واقع را نقل کوي قال دا چې د الله پیغمبر دا وی اتیت النبي صلی الله علیه وسلم زید نبی صلی الله علیه وسلم خو ته راغلم فدخلت علیه ولم اسلم نو زید الله پیغمبر باندې داخل شوم خو ما سلام وانه شو دارک ورغلم سلام وانه شو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلا ارجع واپس بیرته لاړ شه ته خو ډایرک رااله سلام دی واره چوکې ناشتي او ما باندې داخل شوي. فقل او یوا السلام علیکم ادخل سلام واچوا
او به وی چې ماته اجازه شته آیا داخل شم زه یعنی روایتونه غ طریقه د سلام چې دا سنت عمل دی په دې طریقه باندې یو ځای ته داخل دل پکار دی چې یو ځای ته موږ تاسو ورغلو د الله د پیغمبر تعلیم موږ تاسو ته دی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام بواچي او دا غینه بعد با اجازه غواړي چې ورور درشم زه ماته اجازه شته داخل ته درشم الله دې به خبر مو تاسو موږ توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد